کله ځنه ښځه مطالبه وکړي چې زما ځان له کور پکار دی، په دغې حق دی، هغه غواړي چې ژوند تېر کړي. دا خو موږ نه یو خبر، موږ خو بهر برید ته ورته مزید وي. زموږ دا قصه نه ده، موږ ټول یو ځای څه دنه د حالاتو نه خبر نه یې، ته دنه د مسلو نه خبر نه یې او بهر ګرځې را ګرځې او دا زموږ هر څه او موږ ټول ترې خبر یو، ځان هم په زور ننداره کړی نه یو خبر ته. دا خو هغه اولنۍ ورځې لږې ګرمې ګرمې، بیا د هغې نه به څومره مسلې جوړې شي. زنانه پرېږده، په خپله دا سړی بیا تنګ شي چې زه اوس څه وکړم یا الله. نه دا سړی ازاد ژوند تېرولی شي، نه د ده دا ښځه ازاد ژوند تېرولی شي، نه د ده دا بچي ازاد ژوند تېرولی شي. نو که اوس هم کېږي، خبره د اوس ده، اوس هم کېږي، نو ښه طریقه دا ده چې د انسان خپل مستقل کور وي. دا ښه طریقه ده او په دې سره ته به په ارامې. او بله غټه فایده پکې دا ده که نه، ډېره غټه فایده، زړونه د خلکو یو بل ته پاک شي. لکه دوه کورمې یو ځای اوسېږي، سهار ماښام د هغوی جنګونه دي، سهار ماښام کنځلې دي، بدې ردې دي، خاوندان هم یو بل ته زړونه سکا دي، د زنانو هم د بچو، دوی جدا شو. اوس دوی هفته کې یو بل کره ځي راځي، د یو بل تپوس کوي، زړونه یو بل ته صفا شو، هغه حسد ختم شو، کینه ختمه شوه، جګړې ختمې شوه. وګوره د عربو ته دلته ده، ولې د دوی دا خپلولي زموږ دغې پېشانمي جاخي ماخي د دوی نه وي، روح دلته په رور باندې سر ورکوي، ځکه چې هلته دوی هغه ژوند د یو بل نه جدا دی، زړونه یو بل ته پاک دي. موږ یو بل کې سم نه